د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې د میټا په نوم یو کس اوسېدو چې همیشه دپاره به خپلو دوستانو سره لوپر ګرځېدو. یاره میټي دا ځل اختر خو به ډېره مزه وکړي. زما پلار ما ته یو ښه ښایسته جوړه کپړې او یو جوړ چاپلې اغوستې دي. هغه چې زه واچوم ډېره مزه به وکړي چې اختر لمونځ ته لاړ شم. بس دومره اوږده مه وله. ما ته پته ده چې ته کوم د برینډ کپړې اچوې. لیلامي کپړې واچوې او دلته راشې برینډ کوې. دی دې غر کا میټي د لیلام کپړې ته اچوې، زه نه اچوم. او رښتیا ته ما یو ورځ کتلی وي چې پلار سره تللی وي ریړه باندې دې ځان له کپړې اغوستلې. هلو لږې تمیز کې خبرې کوه. هغه به زه نه وم، زما په شکل به بل څوک و. هسې هم دنیا کې اوه کسان په یو شکل باندې وي. خیر میټا دا خبرې پرېږده، دا راته ووایه چې اختر له دې کپړې اغوستې دي. روجانه زما پلار کله نه ما پسې شوی ده. ما ته وایي چې میټا راځه تا له کپړې والم. خو نن ورځم د پلار خبره منمه چې ځان ته کپړې والم. بیا میټا دلته نه لاړ شي. چې کله کور ته راشي نو د میټا پلار دته ووایي میټي تر څو به ته داسې لوپر ګرځې؟ تا سره ستا همزولي چې و هغه څوک ډاکټران جوړ شو، څوک انجینران جوړ شو، ته اوس هم دغه شانتې لوپر ګرځې. لږ شرم وکړه شرم. مرجانې د پلار ته مې لږه خیانه وکړه. دا همیشه دپاره زما بېزتي کوي. میټا هسې ستا پلار صحیح خبره کوي. ته اوس غټ شوی ځان ته څه کاروبار بندوبست وکړه. داسې خوشې تشې ولې ګرځې؟ سمه ده مرجانې، کار به هم وکړم. ها پلار جانه ما ته د اختر دپاره کپړې واله. میټي کمې کپړې او د کم اختر خبرې کوې ته؟ زما پلار جانه د روژه نه وروسته چې کوم اختر راځي د دې خبره کوم. میټي د دې اختر خبره کوي. دا راته ووایه چې خلک په دې روژه کې څه کوي؟ پلار جانه روژې ساتي خلک. تا څومره روژې ونیولې؟ یاره یو مې هم نه ده نیولې. څومره دې ونیولې بیا ووایه. یو مې هم نه ده نیولې. بار مې ولې شرمنده کوې؟ بیا ته د کمې خبرې اختر کوې؟ تا خو ښه په دروس کې روټۍ خوړلې ده په دې میاشته کې. هسې ته د ورځې 3 ټیمه خورې، خو په دې میاشته کې تا د ورځې 5 ټیمه وخوړله. نرجانه زه تا ته کپړو باره کې وایم او ته د روټۍ خبرې کوې. ګوره میټا دومره غټ سنډه یې څه کار کوه او د اختر دپاره کپړې واله. او ستا مور صحیح خبره کوي. د ځان دپاره هم کپړې واله او زمونږ دپاره هم. هلو پلار جانه، د دې ماشوم زوی خیال ساته. په ما باندې دومره کارونه مه کوه چې د کم بوج زه نشم اوچتوی. میټا د 10 کالو شوې تر څو به ته په مونږ باندې بوج جوړېږې. لږ شرم وکړه شرم، حیا ځان کې راوله. بس پلار جانه زما دې ډېره بېزتي وکړله. اوس ما ته دا کپړې نه دي په کار. زه ځم په خپله مزدوري کوم ځان نه بېوالم، خو بیا ما ونه دروئ. میټا زه تا ولې ایثار کوم؟ ځه ورشه وی ګټه. بیا میټا چې کله د کور نه وځي نو په لاره کې بیټو ورته میلاو شي. څه وشو میټا وروره ته ما ته پریشان ښکارې؟ بس څه وکړم بیټو وروره، پلار ډېر زیات پریشان کړی و. ما ته وایي چې میټې ته یې وګټه او بیا د اختر کپړې خپله جوړې کړه. میټا وروره انکل بالکل صحیح خبره کوي. دومره غټ سانډی نو ته په خپله ولې نه ګټې؟ غټ خېټیا زه ولې نه دومره پریشان یم او ته مې دلته خامخا نور هم تنګوې. ډېر ښه کاروبار پسې روان یم. اوس چې ته راته میلاو شولې په لاره مې ولیدې مشکل د ککار هم میلاو شي. زما یو پیژندګوی و د کوم چې د سونې دوکان ده. ما دا فیصله کړې وه چې زه به ستا ډیوټي هلته لګوم، خو چې تا کومه بدتمیزي وکړه اوس په خپله لاړ شه ځان ته یې وګوره. بیټو زما خوږه وروره پلیز ما هلته په کار باندې ولګوه که نه. دا کشانتې اوس په لاین باندې راغلې که نه، راځه ما سره لاړ شه. بیا میټا او بیټو دلته نه روان شي او د سونې دوکان ته ورسیږي. بیټو ډېر وخت پس دوکان ته راغلی. دا راته ووایه چې څنګه ګزاره روانه ده؟ روجانه زمونږ دې ورور ته به څه کار میلاو شي ستا په دوکان کې؟ تا چې وویل دا به ځان سره دوکان کې زه ولګوم، خو ایماندار خو ده که نه؟ روجانه زما د ایماندارۍ چارچي خو په ټول کلي کې خورې دي. ته بس ما یو ځل ځان سره په کار ولګوه، بیا به ته ما ته خپله ووایې چې وا میټا وروره ستا په شانتې کس خو په تلاش هم نه میلاویږي. سمه ده د ورځې به 300 روپۍ تا ته میلاویږي. ما ته دا سودا منظور ده. روجانه ستا ډېره مننه زما د خبرې منلو. بیا میټا دلته په دکان کې ودرېږي او بیټو دلته نه لاړ شي. نو دکاندار میټا ته ووایي میټا زه لږ شانتې کور ته ځمه او چې واپس راځم تا ډېر څه خرڅ کړي وي. روجانه هیڅ قسمه ټینشن ونه کړي چې میټا ژوندی وي. بیا دکاندار دلته نه لاړ شي. خو په دې کلي کې نصیبه کینچي هم خپل مور و پلار سره اوسیږي. مرجانې نن خو بازار نه راته سودا وکړه. د سودا کولو پیسې به ستا پلار ورکوي؟ ما سره هېڅ قسمه
نشتا. پلار جانه پیسې مې مور ته ورکا، کال پس د یو عید راځي، دومره ډېر کنجوسي مه کوه، ورکه پیسې ورکا. بچی پیسه چېرته ده، ورشه چېرته په قرض باندې والېږه نه مړې. پلار جانه قرضه وکړو چانه، ولې بازار کې ستا کومه کاته چلېږي څه؟ مور جانې راځه ما سره نن تا ته سودا کوم، د خپل لاس کماله درته ښکاره کوم. بیا نصیبه کینچي او د ده مور کور نه روانې شي، د میټا دکان ته راورسېږي. راځه تا ته څه پکار دي؟ ما سره هر قسم ته زیور میلویږي، هغه هم ګرانټۍ سره. او ته ماته یو هار لږ لږ ښکاره کړه چې بیل کال ډېر ښایسته وي. تا ته به داسې هار در ښکاره کړم چې بیل کال د هیرو په شان به ښکاري. نه موږ ته د هیرې په شانتې هار نه د پکار، د سونې په شانتې هار ښکاره کړه، د سونې په شان. مور جانې ته چپ شه او بیل کال ته موږ ته مکه هار لږ لږ ښکاره کړه. بیا میټا ده ته 3 هارونه ور ښکاره کړي. د نصیبه مور بیا میټا په خبرو باندې ولګئ. بچی هار په څو ده؟ بیا میټا چې څنګه بل طرف ته وګوري نو نصیبه کینچي دلته نه یو هار اوچت کی. هغه هار به تا ته صرف نه صرف په 2000 روپۍ میلاو شي. هی دومره قیمت! زه نصیبه کینچي ځو، بل ځای کې به والو، بل ځای کې به دې نه ارزانه وي، زه چې ځو. एकदम د میټا نظر چې په هار باندې پریوزي، هلته صرف 2 هارونه پراته وي. مورجانې ما 3 هارونه در ښکاره کړي وو، یو هار چېرته ده؟ بچی ته خو پاگل شوی نه یې، تا صرف 2 هارونه موږ ته ښکاره کړو. نه ما 3 هارونه در ښکاره کړي وو، یو راته واپس کړئ. یا لکه دغه ته موږ باندې الزام لګوي. مورجانې ورشه دې پسې پولیس راوغواړه، دا چې جیل ته یوسي بیا به د ده عقل راشي ځای ته. های زما خدایه زه به مړ شم، هغه هار ما ته واپس کړئ. زه دلته ملازم یم، مالک په ما دلته پرې نږدي شابه. تا ته سزا درکول پکار دی، موږ په شانتې خلکو باندې الزام لګوي. بیا نصیبه کینچي سره د خپلې مور دلته نه لاړې شي او میټا دلته ډېر پریشان پاتې شي. دې ښځو خو زه لوټ کړلو، اوس د دکان مالک په ما پرې نه دي. په دومره وخت کې د دکان مالک هم راشي او ووایه میټا نن دې څه خرڅ کړي دي؟ روجانه کوم ګاک رانغلو، داسې ښکاري د ګرانۍ په وجه باندې خلکو جیبونه خالي شوي دي. میټا مالک سره خبرې کوي چې په دې کې د مالک نظر एकदम په المارۍ باندې پریوزي. میټا په المارۍ کې هغه یو هار چېرته ده؟ روجانه هغلته خو هار مخکې نه و. میټا هغلته هار ما په خپله ایښودی و، ما ته هغه هار واپس راکړه، که نه زه به پولیس راوغواړم. روجانه ته پولیس مه راغواړه، زه درته وایم. بیا میټا دکاندار ته هر څه ووایي. میټا دروغ مه وایه، ما ته هغه هار پیسې پکار دي. روجانه ما سره پیسې نشته، د پیسو دپاره خو ما کار کولو چې تر څو په اختر کې ښې کپړې واچوم. روجانه ما معاف کا. میټې زه تا صرف د بیټو د وجې نه پرېږدمه، کنې ته ما پولیس ته ورکولې، ځه روک شه دلته نه. بیا میټا دلته نه ډېر په خفګان کې لاړ شي، بار په یو ځای کې کیني، ځان سره سوچ کوي. په دومره وخت کې بیټو هم په لاره باندې تیریږي چې एकदم یې میټا باندې نظر پریوزي او ځان سره ووایي دا خو میټا ورور ښکاري، زه ورځم چې څه چل ده. بیا بیټو دلته راشي. میټا وروره دلته څه کوې؟ ته خو ما په دکان کې پرېښودی وې. بیا میټا بیټو ته ټولې خبرې وکړي. بیټو چې دا واوري نو ډېر زیات حیران شي. میټا خو تا ته په دکان کې سترګې کلاوول پکار وو، ډېر زیات دغه شانتې خلک شته چې په دکانونو کې دغه شانتې کارونه کوي، خدای تباه کا. ای غټ خېټیا، اوس به ته ما ته وایې چې په دکان کې کومه نمونه ودرېدل پکار وي. میټا وروره ته هېڅکله هم دغه بدتمیزي نه پرېږدې، بس سمه ده دلته کښېنه په ارام، زه دنه لاړم. بیا بیټو دلته نه لاړ شي او میټا دلته ځان سره په خفګان کې پاتې شي. هی اوس بختر کې نوې کپړې څنګه اچوم، خلک به ما پورې ډېر زیات خاندي. دا شان چې کله ماښام شي نو بیټو د میټا پلار سره یو ځای دې پسې راشي. بیټا جی پیسې دې وګټلې کپړو دپاره؟ نه پلار جانه، کپړې چېرته والم، سهار نه تر ماښامه پورې ډېر زیات ذلیله شوم. میټا جی پیسو ګټل اسان نه دي، ما ته بیټو هر څه وویل، ته کور ته ورشه، زه ستا دپاره نوې کپړې راوړم. چې دا واوري نو میټا ډېر زیات خوشحال شي. آی لو یو پلار جانه، او بیټو جی ستا هم ډېره مننه. څه خبره نه ده میټا وروره، زه اوس کور ته لاړ شه، سبا به بیا مونږ ټول د اختر مونځ ته ځو. بیا په بله ورځ دوی د اختر مونځ دپاره روان شي. نو مونږ ته هم خپل مور و پلار خیال ساتل پکار دي، ځکه زمونږ خوشحالۍ هم د دوی د وجې نه وي
که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مونږ ته په کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه مننه